وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. روح الله ورور پوښتنه کړې ده وابي څنګه وپېژنم؟ وروره چېرته دی چې خر لیده دا وابي ده. یوه نښه یې دا ده. دویمه نښه یې دا ده دا پښې چې ازادې نیسي په مانځه کې دا وابي ده. لاسونه چې په دې سینه باندې ایښي دا وابي ده. دا لاسونه چې د پورته کوي په مانځه کې اشارې کوي دا وابي ده. دا دسمالونه چې په سر اچولي دا وابي ده. او چې دا هر چاته شرک وایي دا وابي ده. او چې هر چاته وای دا کار بدعت دا بدعت چې ډیر وای دا وابي ده. او دا وابي ده چې وای الله تعالی په عرش باندې ناست ده. او دغه وابي ده چې درته وای دا وابي ده چې درته وای تراویح 8 رکعات دي. دغه توابي وای چې هغه وای چې مذهب نه منم. دغه توابي وای چې هغه تا ته وای چې پوخانی خلک په گمراهۍ کې تیر شوي دي. دغه توابي وای چې هغه زیارت نه مني. دغه توابي وای چې هغه تعویز نه مني. دغه توابي وای چې هغه صدقه او خیرات نه مني. دغه توابي وای چې هغه وای مړو ته هیڅ هم پیدا نه رسي. نو ډېرې علامې دي خو غټه علامه یې دا ده چې چېرته د خر لیده بس دغه وابي ده.